ترمیم کېدل او بل پر ګیره دغه عزتمندو دغه ماشوم لګیا دی دغه اوچ ډوډۍ په لاس کې ده او کلکه ده او دغه ډوډۍ تاسې خپله په ژوندي بڼه ګورئ چې دغه ماشوم دغه ډوډۍ خوري. دا وګوره بچه دا وخوره دا خورو بچه عزتمندو دونه وږې ده ډوډۍ هم کلکه ده او وچه ده او دغه ماشوم لګیا دی دغه ډوډۍ خوري. عزتمندو یو دی دا د ماشومانو خدمت ته راغلی یم چې دغلته اوسېږي تاسې ګورئ د غر لمنه ده. عزتمندو د هغې په غر لمنه کې دغه ماشومان اوسېږي او دغه سره ما ژمنه کړې وه چې انشاءالله بیا به راځم او درته کالي به مهرم چاته اوس ودرېږي را سره ریشه دا اوس ودرېږي ټول دا فوکس که دا ودرېږه تو ودرېږه بچه چا بل خدای راکړه دواړه جوړې راکړه. دا زمونږ د افغانستان د بچو حال دی او دا کالي ستا دي دا به د بچو دا بل راوړه. عزتمندو د هغې بل ته ګورئ خپو کې چپلک نشته دی دا ګورئ راشي تاسو راشي دا یو راشي ټول ودرېږئ راشي دا چپلک دې راکړه. عزتمندو دغه وګورئ دغه چپلک بل څه ریشه عزتمندو دغه وګورئ دغه زموږ د افغانستان د بچو حل دی. دا دی بچي را سره اوسئ. عزتمندو ډېره سخته ګرمي هم ده او ته د یو خور خدمت ته راغلی یم یو فامیل خدمت ته راغلی یم چې تقریبا 11 لورګانې دي او دغې د خور خاوند خپله ناروغ دی او بېروزګاره دی. نور عزتمندو مخکې د دې خدمت ته زه راغلی وم او د دغې ماشومانو پلار ته مې یو کار زمینه مساعده کړې وه. دغې ماشومانو سره ما ژمنه کړې وه چې کالي به درته اخلم. د غر په لمنه کې پراته دي. عزتمندو دغه وګورئ دغه دا ژوند زندګي ده. زه خپله تقریبا 1-2 دقیقې ناست یم د ګرمۍ لاسه زما حالات هم په دې حال کې دی تاسې کتی شئ. خورې څنګه د ژوند زندګي الله پاک د صورت روکن دغه شان زندګي د ماښام وینو سهار وینو سهار وینو ماښام وینو چې نشته. الله پاک د دلبر پاک دی. اوس ماسپښین د چولۍ سره پر ډوډۍ خوړې بې داغه سره غوړ نشته روپۍ نشته چې دغه سړي په غاښونو درد د ګولۍ ویله پرې راوړو. زما په خپله ګېډه خراب ده. ما ویل لاړ شم ما بوځم مال دوايي نه مې ویل چې مې له وکړم ښځې دغه شان کښېنم چې به وکړو. دغه زندګي ده چې خدای پاک د په صورت روکړه چې د جنکۍ را په غاړه د رزق په راس ته نه رسېږي. دغه مېړه مې غریب سړی دی همداسې مریض اوس پر کوم دغه مریض مرقی وه ملا کې درد اوس کرونا نیولی دی غاښونه یې درد دي. زما خپله ګېډه هم خراب صاحب ته لږ ووایم 500 روپۍ به لږ رانه کړي دغه ورار ته مې اوس ویله الله دې رحم وکړي الله دې تا په صورت روکړي الله دې خوشحاله کړه. نه پیزار شته دی نه جامه شته دی. اختر پر کور اختر کې هم دغه شان تېر شو اسه کال اختر ته په تمه دي مونږ حاجي صاحب په تمه کړي بابا زنګ وتوه بابا مثال کې مسکال به ته وکړو بس حاجي صاحب لمبر بند دی. الله دې تا په صورت روکړي تا ورته کالي راوړل الله دې تا خوشحاله کړي عمر کې دې الله برکت. ډېره سخته ګرمي ده او د غر په لمنه کې دا څنګه شپې ورځې سبا کوئ؟ نه سولر شته دی نه پکې شته دی نه بیټري شته دی هېڅ شی هم نشته دی. الله پاک روزګار خپله یعنې دا دوب دی دغه شان خواران ساز پاخه دي پام کړه بوټۍ دي هېڅ شی نشته دی. دا خاوند مې مزدوري نشته. ماشومان درنه څه نه غواړي خوراک دپاره تاثر ګوسې نشته دی دا حالات مالي خواران غواړي وایي مورې ما ته وریجې راپخې کوه غوښه راوړه پلانکی شی راوړه څه شی نشته حاجي صاحب نو دغه شین چای اوس د ګاونډیانو نه راتلو سهار راغله د وښو له راغله ګاونډیانو نه شین چای راواخیسته ډوډۍ مې سې وخوړله په د شاړې دې ورځې دقه نه شین چای راواخیسته ډوډۍ مې سې وخوړله. عزتمندو دونه ګرمي ده چې زما خولې روانې دي تقریبا 1 دقیقه یا 15 دقیقو دپاره څه راغلی یم نو دغه زما حالات ته تاسې خپل وګورئ چې په دې حالت کې یم. بچیا ستاسو چی خوږي چی راوړم؟ جامې سندلې ښه بچیا ته ډېر وږی عزتمندو دغه ماشوم ګورئ ټوله شپې بېګا جوړ دی صاحب ټوله شپې کله ګرمي هم کېدله او بل پر ګېډه دغه عزتمندو دغه ماشوم لګیا دی دغه اوچ ډوډۍ په لاس کې ده او کلکه ده او دغه ډوډۍ تاسې خپله په ژوندي بڼه ګورئ چې دغه ماشوم دغه ډوډۍ خوري. دا وګوره بچیا دا وخوره دا خورو بچه عزتمندو دونه وږې ده ډوډۍ هم کلکه ده او وچه ده او دغه ماشوم لګیا دی دغه ډوډۍ خوري. شکر بس دا ورته په راسته نه رسېږي په نمایي ګېډه خوارم پاڅوم بس ماښام له پرېږدو سهار له پرېږدو دا ورته په راسته نه رسېږي. عزتمندو وایي هغه
دا وچ ډوډۍ م لاس ته نه رسېږي وایي نیم کې پاسه و چې شپې دپاره دا ډوډۍ پرېږدئ دونه ژوندو مشکلات کې دي بچیا ډوډۍ دې نه ده خوړلې زه بچیا څه خبر وم چې یو څه مې درته راوړی وی ما ګو درته کالي راوړی سنډلې مې درته راوړی کش خبر وی بچیا بسکټ مې درته راوړی وی ککو مې راوړی وی چې درته راوړم بچیا ښه دې خوا کوم دکان شته دې ته بچیا به روپۍ در کوم دې ته به یا بسکټ به چې راوړئ زما طرف نه ښه دا 100 روپۍ د در کوم 200 دې ته به یو څه راوړئ دا وخت ټول در کوم دا دې ته څه ورکړه بچیا دا در کوم دغې ماشومان دپاره دې دپاره یو څه راوړئ ښه دا بچیا ونیسه یو دا وهله څه وهله دا وهله دا وهله دا وهله دا وهله څوند وکړه وهله بچیا دا وهله ونیسه دا وهله دا وهله دا وهله دا وهله دا وهله بچیا دا ټول پیسې دي ځان ته کاکا واخله بسکټ یې اخله ښه بچیا دا به دې ته اخلي ښه اوس به ځئ دوکانو ته دې ته به دغه بسکټ یا چې دغه 300 روپۍ مې ورکړلې دې ته ورکئ دا مې دې ته اوس ورکړې تاسو ته مې ورسې راوړي دي بچیا دا وهله دې ته به یو څه راوړئ ښه اوس بچیا تاسو ته چې راوړم دې خوا راشئ چې راوړم چې هم پکار دي سنډل رشه دې خوا چې راوړم دې خوا راشئ ویې راته ویې کالي سنډلې څوک چا تا چې راوړم زمونږ د ماشومان دي صرف دی یو غوښتنه کوي سور دی بعد اختر دی وایي کالي سنډل بچا راوړي مې دي در باندې کومه دغه کالیم دي دا وهله بچیا دا د کالي دغه سنډلې دي پلاستیکونه یو باسه ښه هغه بل ډیزاین والا دا وهله تاسو یو کېږي ټول ته در کوم راکئ ډیزاین والا دی ډیزاین راکړه زموږ دغه مې ورته سنډلې هم اخیستې دي دا تاسو وګورئ دا بیا تاسو خپل اندازه ولګوئ خیر دا بچی ټول ته در کوم کالیم راکړه دا وګورئ ښه دا ټول بیا تاسو خپله سره اندازه ولګوئ ښه دا یو وهلې کالیم راکړه اول دا وهلې دا وهله راکړه دا کالي جوړې وهلې بچه زموږ ډېره سخته کپړه دې راکړه ګرمي ده کپړه راکړه دا نیسه بچه چا دې مې کرې برنه کې دا وهله زموږ ډېره سخته ګرمي ده زما حالات م راکړه ټول دې در کوم راکړه دا څوک پاتې شو راکړه څونه ښه وباسه څوک پاتې ده دا وهلې بیا تاسو سره جوړ شي بچه ښه راکړه او دا څوک دا ټول دا ټول ستا کالي دې سب راځي ته سپارم راکړه ټولې عزتمندو دا به خپله سره جوړ کړي دغه کالي وګورئ راوړه ټولې راکړه نه کېږدی بچا ډېرې دي راوړئ ښه مې درته راوړي ټولو ته کېږي تقریبا 11 جوړې کالي دي او 11 جوړې سپلی دي دا کېږدئ دغه ته دا د تاسو ته ښیم چې دا وګورئ دا هم کالي به چې دا سپلی هم کېږدئ دا وګورئ دا راکړه بله سپلی راکړه ټولې سپلی هم راکړئ دا هم سپلی دي ښه بچه دا ټولې وګورئ ښه 11 جوړې دي ښه برابر دي راکړه ټولې زموږ دغه کالي دغه سپلی درته خلاص یې کړم وړګیا چې وایسته که نه بوله ده دا ستا خپل کې راځي دغه دي تو دا ودرېږه ټیک شه پاڅېږه پاسه زموږ دغه ماشوم ته مې راوړي نو دا ما مخکې لیدلې وه دا پرېږده دا وهله پورې دا وهله کومې ژمنه چې ما در سره کړې وه پوره مې کړله دعاګانې کوه
ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوه ان شاء الله خوري بیا به خدمت ته دې حاضرېږم په دعاګانې کوه. الله پاک دې په صورت وکړه الله پاک دې دا جنګ کې د په کار کې هغه جنګ کې دې الله په کار خیر دی. عزتمندو دغه و زموږ خپرونه تقریبا 11 جوړې کالي او چپلکې مې ورته واخیستلې ان شاء الله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم. اجازه راکړئ. الله حافظ. زمونږ سترګې در پسې وي.